زمری موږ د خلکو د خدمت لپاره ولاړ یو، نه د خلکو د وهلو لپاره. ځوانه ولې د چک پین څخه راتېر شوې؟ دا خو زموږ حق دی چې موټر تلاشي کړو. قومندان صاحب سخته ګرمي ده، بریک کارونه کې بخښنه غواړم. راشه د موټر بریک وګوره. سمه ده ځوان، د موټر ډاله دې خلاص کړه چې تلاشي کړو. قومندان صاحب په موټر کې څه نشته دی؟ سمه ده ځوانه، خفه نه شې، په مخه دې ګلونه. ګوره زمری، که بیا دې په چک پین کې په چا ټوپک او یا وار کړی و، بیا به یې د وظیفې اخرنۍ ورځ وي. ځکه موږ هم د دغه ولس بچیان یو، ځکه خلک زر رقمه مشکلات لري. دا چک پین د خلکو د امنیت لپاره دی، نه د خلکو زورولو لپاره. پوه شوې؟ امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. سمه ده زمریه، د ولس د خدمت لپاره سترګې خلاصې ساتئ.